د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 153 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون د پزړه کړی هغه وخت چې تاسو په تیښ تزغلیدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدر پام نو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شاده پسې تاسو ته ناری وهلی په هغه وخت کې تاسو د دې چا چلن بدله خدای درکړه چې تاسو پر غم د پاسه غم اخته کړئ ترڅو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې کڅ شي تاسو الله سوزي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې په هغه خپن نشي الله ستاسو د ټول کړو څخه خبر ده ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور لدې کړهونو وروسته بیا هم الله له تاسو څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډین غوندې حالت راوست چې غوی پریشانی یې وړل یو بل ډله چې هغه ته یوازې همدا خپل ګټي ارزښت درلود د الله په باب رنګارنګ جاهلانه انګیرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سر رسولو کې زمونږ هم څه برخه شته دوی ته وایا د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته د دې کار ټول واکمنۍ د الله په لاس کې دي په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تاسو نه څرګندوي د دوی اصلي هدف دا دی چې د مشرتابو په واکمنۍ کې زمونږ څه برخه وای نو دلته به نه وجل کیدو دوی ته وایي چې تاسو په خپل کورونو کې هم وای نو د کوم کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغه په خپل د خپل وجل کېدو ځایونو ته راوتل او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره و چې کوم شی چې تاسو په سینو کې پټ دی الله هغه وازمي او تاسو په زړونو کې چې کوم خیره دی هغه را بصیره کړی الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم لتاسو نه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شاړه ولې و د هغو د دې تیر وتلو سبب دا و چې د هغو د جنو کمزوري له عمله شیطان د هغو په کې خوې وي الله هغو ته بخنه وکړه الله ډیر تیری دونکي او د زغم څښتن دی يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا
عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای مؤمنانو، کافرانو غوندې خبرې مکوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي، نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وایي نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي وو. الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي. که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او ژوند واکواله همدا الله دی او هغه ستاسو د ټولو حرکتونو څارونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. که تاسو د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ، نو ستاسو په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډیره غوره ده چې دا خلک راغونډوي. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. او که تاسو ومرئ یا ووژل شئ، په هر حال ستاسو د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ای پیغمبره، دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته تند خویه او سخت زړه وای، نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو. د دوی خطاوې وبخښه، د دوی لپاره بخښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي، نو پر الله توکل وکړه. د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. که الله مو مرستندوی وي، نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدای نشي. او که هغه تاسو پریږدي، نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې تاسو مرسته وکړای شي؟ څوک چې رښتینی مؤمنان دي، هغوی دې یوازې پر الله توکل وکړي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي، او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي. بیا به هر څه کښته د هغه د کړو وړو پوره بدله ورکړای شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونشي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خنو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي، هغه د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي، او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره استوګنځی ده. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی، او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپل له هغو نه یو داسې پیغمبر را پورته کړ چې د هغه آیاتونه ورته اوروي،
د هغو ژوند ستر کوي او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي داسې حال کې چې له دین مخکې همدا خلک په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير او دا تاسو څه کوئ چې کله په کوم کړه وخت شي نو په دې خبرو خلو پرانیزي چې دا مصیبت له کوم لوري راغی داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسو لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنۍ ډلې ته رسولای دی ای پیغمبره دوی ته وایه دا مصیبت په خپل ستاسو له خوا منځته راوړل شوی دی الله پر هر څه برلاس دی وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي هغه منافقان چې کله هغه ته ویل شول راشي د الله په لار کې وجنګيږي یا لکتر لګا خپل خار نه قدر دفاع وکړي نو ویل کوم په هدايه چې نن به جګړه کیږي نو موږ به اروم مرو د سره تللی وای کله چې هغه دا خبره کوله په هغه وخت کې هغه له ایمان نه کفر ته نږدې وو هغه په خپل خلو هغه څه وایي چې د هغه په زړونو کې نه وي او هغه چې هغه په زړونو کې پټوي الله پرې خپوهیږي الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين دا همغه خلک دي چې په خپل خو کېناسل او د هغو ورونه خلک چې وجنګیدل او وژل شول د هغو په باب ویل چې که هغو زمون خبره منلې وای نه به وژل شي دوی ته وای چې که تاسو په خپل دغه خبره کې ریښتینی یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وزندوي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون کوم کسان چې د الله په لار کې وجل شوی دي هغوی مړ مګنی هغوی خو په حقیقت کې ژوند دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي چې الله د خپل لورینې لمخې هغه ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او دا دي چې کوم مؤمنان چې له هغه ورسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسیدلي د هغه لپاره هم څه ویره او کړاو نشته يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وغوی الله په لورینه او د هغه په مهرباني خوشاله او سوکاله دي او هغه ته څرګنده شوی ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم کوم کسانو چې له ټپي کېدونو وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک ویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسو پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوې دي له هغو نه ویریږي د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغه ځواب ورکړ چې زمونږ لپاره خدای کافی دی او هغه ډیر ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول. هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښې سره سم تکولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډیر ستر لورونکی دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیت څخه اوري. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول. د دې عمل پر راتلونکي کې تاسو له انسانانو څخه مو ویریږئ، له ما نه ویریږئ که تاسو په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یئ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ای پیغمبره، څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي ته د هغو په منډو تړو مزورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دا مهلت چې مونږ هغو ته ورکوو کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. مونږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي. بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله با مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نږدې چې تاسو اوس پکې یاست. هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي. خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسو پر غیبو خبر کړي. د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي. له دې عمله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ. که تاسو د ایمان او له خدایه د ویریدو چلند غوره کړئ نو تاسو ته به لوی اجر در په برخه شي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کوم خلکو ته چې الله له خپل فضل نه ورکړه کړی ده او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده نه دا د هغو لپاره ډیره بده ده څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې توق شي د ځمکې او اسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق په یقیني توګه الله د هغو خلکو وینا واورېده چې وایي الله بے وزلی دی او مونږ شتمن یو د هغو دا وینا به هم مونږ ولیکو او له دې نه مخکې چې هغو کوم پیغمبران په ناحقه وژلي هغه هم د هغو په عملنامه کې ثبت دي کله چې د فیصلې وخت راشي په هغه وخت کې به مونږ هغو ته وایو چې دا د اوس د دوزخ د عذاب خوند وڅکئ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا ستاسو د خپل لاسونو ګټه ده الله پر خپل بندگانو ظالم نه ده الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیب راتلونکی اوري ونه خوري هغو ته ووایه تاسې ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې یې راوړې وې او هغه نښانه یې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوئ نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتیني یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير اوس ای محمد صلی الله علیه وسلم که دا خلق تا دروغجن ګڼي نو لتانه مخکې یو شمیر هغه پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي چې ښکاره څرګندې نښانې صحیفې او روښانوونکي کتابونه یې راوړي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو موندونکي بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور اے مسلمانان تاسې به د مال او سر دواړو په ازموینه کې واچول شي او تاسې به له اهل کتابو او مشرکانو څخه ډېرې ځورونکې خبرې واورئ که تاسې په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ
نو دا د سترې حوصلې کار دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم ور یاد کړه چې الله ورڅخه اخیستې وه چې تاسو به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروئ او هغه به پټوئ نه، خو هغو کتاب شاته وغورځاوه او هغه یې په لږ بیه وپلور. څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی یې کوي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تاسې هغه خلک له عذاب نه خوندي مانګیرئ چې په خپلو کړو وړو خوشحاله دي او هیلهمن دي په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړي. په حقیقت کې د هغو لپاره دردناکه سزا تیار ده. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله دی او د هغه پر هر څه لاس بر ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 190 آیت څخه اوري. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زمونږ ربه دا ټول شیان تا عبس او بې مقصده نه دي هست کړي، ته له دې نه پاکې چې عبس کار وکړي. نو ای ربه مونږ د دوزخ له عذابه وژغوره. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایي کې وغورځاو او بیا د دغه ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لویه څښتنه مونږ دیو ناری وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومني. مونږ هغه بلنه ومنله. نو ای زمون بادار کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتېر شه. کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا کومې وعدې چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړې دي هغه له مونږ سره ترسره کړه او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایي سره مخامخ کوه.
په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. د هغو رب په جواب کې فرمایي زه له تاسو نه د هیڅ یو د عمل ضایع کوونکی نه یم، که نارینه وي که ښځه، تاسو ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. له دې امله کوم خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پرېښود او زما په لار کې له خپلو کورونو څخه ویستل شول، د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی او ډیر غوره مکافات له امدې الله سره دی. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل دي تاو نه غولوي. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی، بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځی دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي، د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي او چې له خدای سره دي د غوره بندگانو لپاره همغه ډیر غوره دي. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. په اهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني، پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسو ته لیږل شوی دی او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دینه مخکې په خپل هغو ته لیږل شوی. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او د الله حساب اخیستنه ځنډیږي نه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مؤمنان، لزغم نه کار واخلئ، د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وښیئ، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ او له الله نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری ومومئ.